څنګه یې ګرانه؟ والله بالکل همداسې. سلامونه نیکې هیلې روغتیا جوړ په خیر سال احوال. ولا شکر دې ستاسو دعاګانې زموږ په خوله اوس هم خنداګانې دي. شکر دی. ولي الله جان په دې ټیک ټاک مې ولیدلې په امیر سره، زه تاسو سره معرفي نه وم، ومې لیدې چې څومره خلک در څخه راضي دي. خدای تعالی دې خوشحاله لره. الله تعالی دې ستا مورکۍ ته ډېر عمر ورکړي که ژوندی ده، او پلار جان ته دې همچنان چې تا غوندې اولاد لري. دا چې د خلکو په خوله باندې خندا راولي، دا تر ټولو ډېره لویه خبره او ښه خبره ده. په امیر سره مې ستا په هکله خبرې وکړې. په نننۍ ټولنه کې زمونږ او ستاسو مونږ ډېر ژړلي دي، مونږ ډېر خفګان تېر کړی. دا چې ته راځې خپل وخت نه تېرېږي، خپل مینوال ته، خپل دوستانو ته، ستا د الله تعالی کور ودان لري، عمر دې ډېر شه. خدای دې د کوم استعداد، کومه توانایي چې ته لري، دا د الله تعالی درته ډېر تر ډېره درکړي روغتیا. مننه، خبرې دې ډېرې خوږې دي. جنت ته دې چل جوړ کړی او الله دې 4.5 کاله عمر درکړي، د ایمان سره خلکو له ډیران ورکو، تاسو له جهان درکو. په دې دنیا به هم خدای بخي او په هغه دنیا خو پته نه لګي. واده ورته انشاءالله تعالی وایي امید ساته د ګلو لخت انسان ته سخت، رب ته سخت نه دي کارونه. موږ او ټول تاسو چې مسافر یو او بیا د خپل وطن نه چې سړی لري شو، هغه به په مسافر کې حساب شو. که فامیل سره یو کنه سره، نو موږ او تاسو مسافر یو بل په خوله خندا راولو، مینه محبت یو ول ورکو. څه مبارزو او څه دی واده دي کنځلمارانو قسم دې چې خراب کړي، غواړو چې وخاندو. ډېر ښه کار کوي. دغه ټیک ټاک چې دی اصل هدف په ټیک ټاک کې همدغه ده چې ته خلک وخندوي، خلکو ته خوشحالي ورکړي. اوس پخوا ټلویزیونونه وو، 20 کاله 10 کاله 15 کاله مخکې خلکو ټلویزیونونه کتل، او اوس د 15 کاله وروسته یوټیوب ډېر خلکو ولیده. اما یوټیوب نه بعد اوس چې تر ټولو ډېر لیدونکي لري هغه ټیک ټاک دی. فیسبوک، انستاګرام دوی څوک نه ګوري، ټیک ټاک ګوري. خو په ټیک ټاک کې باید یو څه نوې او ښایسته خبرې ولري او خلک وخندوي چې خلکو ساعت تېر شي که نه. د چا دومره اوس زړه کې دغه نه صبر نه دی پاتې. 15 ثانیې دي په دې کې هم د خلکو زړه تنګېږي. واده اورېده او په دې کې هم والله چې په دې کې هم زه یقیني یم چې د خندا خبرې نه وي، د خندا ګپ شپ نه وي، زه تېروم، زه په خپله هم تېروم. والله نه د نصیحت ته وله غوږ دم، نه ولا که بل چیز ته غوږ دم چې د خندا خبره، د خندا دغه واوري. زه په قرآن کې ټوله ورځ په اتاق کې تاو راتاو شم، واده ورته که سبا مې سوچ او فکر وکړو، خو ماغزه د لاسه ورکوم، دغه لږه وړغه حافظه مې پاتې ده، دا مې هم خرابېږي. چا جګر خونه کړی ولي الله؟ هېڅوک مې هم نه جګر خونه کوي. واده خو دا یو نیم بازې جینۍ چې راباندې سیاست وکړي، هېڅ ته مې ایمان کمزوری شي. یو خبره درته وکړم، دا جلیکانې خو صحیح دي، دا دریم که هغه څنګه راوړې ته دا درېیمه درجه هغه یګان نیم بازې ټایم کې راوړه، شیطان هم خوشحاله وه. والي جانه ته لیکنې هم کوې؟ والله زه خو وربشې بېلوی شمه. دا خپل کوم څه چې وایې که نه، ویل دې ډېر ښه دي، ډېر ښه ښایسته ښکلې وینا لري. دا چارلي چاپلین خو پېژنې که نه؟ سړی دی چارلي چاپلین وړوکی غوندې سړی، هغه ټوپۍ چې په سر کوي، هغه امسا چې لاس کېږي. والله هغه ګورم قسم دې سم مې خندوي. هغه چې دی ګوره، هغه د نړۍ تر ټولو مشهوره کمیډین و پاتې شوی دی. هغه د انګلستان دی. ګوره هغوی خپله زمانه کې کار کړی، خدمت یې کړی دی، او ته په خپله زمانه کې دومره لیدونکي، دومره ماشاءالله مشهوره یې، خلک در سره ډېره زیاته مینه کوي. دا ګوره د هر چا په نصیب کې نه دی. ته ډېر خوشبخته انسان یې چې دومره خلک در سره مینه کوي. او ما په څو ګیمونو کې ولیدلې چې تاسو ته خلک ډېر ګفټینګ هم کوي. نو ګوره دا ګفټینګ خو هر چا ته خلک نه کوي، هغه کسان سره یې کوي چې هغه سره مینه لري که نه، هغوی ته یې کوي. نو یو چا پوښتنه کړې وای چا در باندې سیاست کړی چې موږ جزا ورکو؟ نه دا د بدلې بچي ورځي ډایرکو ته کنځلې کوي، نه ور نشه یو. بله ورځ دې چلو هغه هلک راته دغه د سپېږمو والا شی نه رالېږلي، د هلکان تلي په کمنټونو کې ورته غلطې خبرې، بیا ما ته زنګ راووایي ولي ولا مونږ خو تا سره ګپ لګو، د هلکانو ته ووایم ډېره مننه ستاسو د مینې نه، یو جهان مننه. خو باید یو اوس دلته هغه هلکانو په کمنټ کې یو هلک ته کنځلې وکړې چې دا شی ورته مه رالېږي. ما ورته ویل والګه دا مونږ سره ګپ لګوي، مزاق کوي. نو د دې د کور ودانې که وشي که څه خدای یو راته بله ورځ راپسې خبرې کولې، کور ته پسې هلکان تلي ورې ورته ټکول. ګوره ظالمان. ته اوس د جې موضوع څنګه شوه وروره؟ ایجې بیا را پاستر شوې ده، زما خواته کله کله راځي. هغه ډېره ارامړې ده، تا نه دی اورېدلي وایي چې زموږ نتیجې هغه به انګریزي او ډېره حرامیان دي چې په موږ باندې دلته راځي انګریزان. زمان انګریزان ګټه اخلي. واده اورېدو نو ته پوه شوه.
ما کاکړ صاحب ته وویلې ماله چې دا هلک مایل شوی دا به څنګه کړو خوازګاري لاړ شو ورته څه وکړو دا خبره چې وکړي زما وجود کمیږي مخ مې کمزوری کېږي د وجود سپیډ مې کمیږي خته مې د سر نه ولیږي ته راځه چې یو ګیم وولي الله مو ته مشر ورور مې نازه خو یو هغه کوو بې ادبي وشو نو راځه دا دې ورور دی تمیم جان کاکړ خو ما درته ویلي وو که نه تمیم جان کاکړ ته به مې لیدلی خو دا مې نه دی لیدلی تمیم جان په کاناډا کې اوسېږي هلته ژوند کوي ډېر کلونه شو هملته اوسېږي دلته بس چکر راغلی موږ څخه صرف ویسټ انډیز کې هم پروا نه کوي وادرې زموږ ورور دی سلامت سي ولي الله دا راته وایي چې کله دې ته متوجه شي چې خلک وخندوي خلکو ته ښکلې ښکلې خبرې وکړي د هغوی در باندې ساتي چې بیخي کومه ځکه چې زه د ورګوټیوالې دغه شی یم او د افغانستان د وختو د ډیرو او د کوڅو د ګپ شپ او دا خو زموږ وخت د سر په حل خو بیا داسې چلو چې زه د ټیک ټاک ته څنګه راووتم خبرې دا تپوس خو رانه نه کوې دا تپوس رانه بیخي نه کوې دا څنګه ټیک ټاک ته راغلی وروره دا داسې چلو که نه زه ټیک ټاک ته چې راووتلم بس مخکې به مې ګپ شپ لګولم په اتاقونو کې په هر ځای کې مسلکان به چې ناست زه موبایل بیا نه کاروم چې هلکان ناست رهي هغه به داسې چل و چې څوک را سره نه و نو دلته یې راوستم والله که دلته خر د خفګانه والله که څه پیدا کولی شو نو موږ به څنګه ژوند وکړو چې وځم تا ته دا کوڅې موڅې وښیم په قرآن چې وځم دا مخ مې 2-3 ورځې بیا کم شو دا ولې دلته سړی خرابېږي بس ما به دې ټیک ټاک کې دا مذاقي خبرې کولې بس خلکو ویل ته لایف راشه ته لایف راشه او والله که درته دروغ وایم ما ته یوې جینۍ ویلې وا دې وایي ستا دا خبرې او دغه زما خوښېږي ته لایف راشه یوه ورځ بیا هغې سره لایف رالم 2-3 خبرې مو سره وکړې بیا د هغې نور هلکانو سره معرفي کړم بیا ما لایفونه بند کړه بیا یو ورځ لایف راتللم ګپ شپ به مې لګولو بس یو کس او بل کس به مې راخېجولو خبرې مې کولې په دې کې ایسته بس هغه زما نه اسکرین شاټ ویډیوګانې وشولې یو قاري صاحب و هغه به مې راجګولو نو ما به خپله ګپ شپ لګول هغه دا ویډیوګانې چې وشوې وادې اورېدنو بس خلکو ویلې لایف راشه و چې لایف را نه شم څوک مې پرېږدي نه ډېر مسافر راته زنګونه و چې دا وخت دې بې ځایه دی ورور لږ وختي راسه موږ دې د خوب ایستي په قرآن ستا د لاسه موږ هره ټپه وادې اورېدو دغه رندې ونیولې چې ولي الله ته وادې اورېدل ناست یو ټوله شپه او بیا سهار له کار ته نه شو پاڅېدلی خو زه چې لایف راځم ملګري راځي وایي ولي الله واخله زه وایم اور ولي الله مصروفه دی پرېږدی وایي نه وایخله بس لاندې لیکي زه وایم خو واورو هغه مصروفه ده څنګه وکړو ورسره بیا بیچارهګان لیکي وایي نه وایخله چې قصې وکړئ دا هغه زه سید او نن اوس هلکان ډېر زنګونه وایي ولي الله لایف راشه لایف راشه زه داسې یګان نیم باز زه درته دروغجن به شم والله نوم د اول سړی خدای ته ملامتې شو بیا رسول ته بیا بنده ته وایي دروغ ولي وي زه په قرآن ټوله ورځ خپلې ویډیوګانې ګورم تاسو یې منئ انډیوالان به مې ناستې دي لایف ته هغه ما ته چې لایف بند کړم هلته سکرین شاټ ویډیوګانې زم چې صافرتې خو مې پکې نه ویلي په قرآن خپلې ویډیوګانو ته خاندم چې دا څه ګډې وډې د کوم ځای نه یادوم بس موضوع له راشي ویې خپله ویډیو دې مو وتله کومه هغه هلک سترګه دی چې جمله کړې وه چې نوم یې هغه دا زما ملګري دي وادر ډېر د بد زامن دي دا زړې ویډیوګانې په میسنجرو کې په ما باندې هلکانو ته ګروپ کې میسج یې کړي وي ده ته په ویډیو کال باندې یو خبرې وکړه اوس هغه هلکان هغه ویډیوګانې رالي او شیر کوي